پر همدې موضوع لا تم کیږو بحث به لرو. د بحث لپاره موږ سره په درېیمه سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمل او دغه راز د سکایپ پر کرښه بیا د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج میلمانه دي. تاسې دواړه ښه راغلاست درنو میلمنو، ستړي مه شئ. مارج صاحب، کله تاسې وپوښتو فکر کوئ چې له یوه اړخه پاکستان دغسې څرګندونې کوي، وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او پر دغه ژمنتیا ټینګار کوي، له بل اړخه بیا له افغانستان سره اوسنی چلند غواړي څه وښیي؟ مننه. زه تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمن استاد ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پاکستان په دا اویا کاله خپل تاریخ کې ښودلې ده چې دی هېڅ وخت د افغانستان سره ژمن نه ده پاتې سوی او د خپلو ګټو دپاره د هر وسیلې هر افزار هم د استفاده کړې ده. پاکستان بهرنی کورنی سیاست دوی په خپل لاس کې نه ده. یو وخت امیر ګل په خپله صراحت مندي ویلې چې چیف افسر په امریکا کې ټاکل کېږي. دوی هلته قوت ټول د پوځیانو سره ISI سره په لاس کې ده. دا مملکت چې جوړ شوی ده د یو خاصو موخو اهدافو دپاره جوړ شوی ده. داسې حیثیت لري لکه یو ایالت د ناتو یا د غربي نړۍ او مجري هېواد یا پلی کوونکی د غربي هېوادونو په سیمه کې دوی فعالیت کوي او بودیجه له دې نه تغذیه کېږي. پاکستان داسې لویې لویې سترې کمپنیانې فابریکې نه لري، نه کوم بودیجه اقتصاد لري. 5 آب چېرته 15 سینه مو اوس 1-2 سینه یې پاتې دي. نور پاکستان معیشت د ژوند په همدغو مسایلو کې هله اوس ګورئ دلته د ګازو برقو د نورو پیسې ټولې سعودي ورکوي له هغه وخته ایجاده تر اوسه پورې. جنرالانو چې په بهر کې معیشتي ژوند کوي، اولادونه یې درسونه وایي، خپله تګ و راتګ کوي، دا د جګړو د شر جوړولو په اثرات دي. پاکستان چې هر وارې افغانستان سره کومه ژمنه کړې ده، ژمنه یې بېرته ماته کړې. له هر دولت سره اړیکه جوړه کړې، کله چې ګټه نه وه دښمني ورسره کړې ده. ځینې دولتونه دوی خپله جوړ کړله په خپله خاوره کې د مجاهدینو رای ورسره کابل ته افغانستان ته باندې ورسره دښمني و جګړې و دا شروع کړو. خپله طالبانو سره په اول کې ډېرې قوي اړیکې وې، د طالبان دفترونه هلته وو. باندې اوس یې وکتل چې طالبان غښتلي کېږي، خپل وطن ته ژمن کېږي، ثابتېږي، حکومت ته ژمنې دي، خپلواکه دي، نو دوی ورسره دا دښمنیانې کوي. معمولا داسې پاکستان په افغانستان کې هم ایران هم پاکستان یو باثباته مقتدره قوي حکومت نه غواړي. کله چې باثباته قوي حکومت یې دوی خواستې نه برآورده کړي، دا یې نسي کولی چې پردی برنامې او پروژې مخته یوسي. نو بنا دا چې استازی چې ملګرو ملتونو کې دا غیر دایمي چې 2 کالو دپاره نور هم تمدید څه دا خبرې کوي، دا شکلي دي. دوی همیشه نړۍ ته دا خبرې کوي. بل یو اهداف هم لري. دوی نړۍ ته معمولا ښیي چې د افغانستان بهرنی سیاست حتی کورنی دماغ په لاس کې ده. تاسې چې هره پروژه هر هدف مخې ته بیایي د ما له طریقه یې کوئ، زه یې وکړم. دا اوس هم چې ډېر شدید طالبانو سره په مشکلاتو کې ده، دوی داسې انګېرنه کوي چې ټرمپ په راتګ سره په افغانستان کې نوې برنامې جوړېږي. نو بنا دا مخکې له مخکې ثابتېږي زه خو دوی سره دښمني لرم، یعنې که کوم پروګرام یې چې قطر او ترکیه او دې ته مو ورکوي، ما ترې راکړي چې دوی خپل کمیشن پکې واخلي. یعنې فکر کوئ دوی په خپلو دغو څرګندونو سره نړۍ ته هم پیغام لري؟ دا څو پیغامه دي. یو خپله په دوی باندې امریکا په کار ده په طبي حالت کې. دا حالت چې داسې ګډوډ ده، لاره خوا فشار ده، ځکه دوی له چین سره ډېرې زیاتې اړیکې جوړې کړي دي. چین موجودیت او ګوادر د تګ دا غربي نړۍ نه مني. دا وجه ده چې یو څه مشکلات دوی د کورني هم شته، بې ثباتي ورته پرېښوده کوي. پاکستان بعضې خلک وایي تجزیه کېږي، بعضې وایي له منځه ځي، بعضې وایي هند خپله خاوره اخلي، بعضې وایي افغانستان خپله خاوره بېرته اخلي. دا د پاکستانیانو په لاس کې نه ده، نه د سیمې هېوادو، دا د بل چا په لاس کې، غربي نړۍ په لاس کې. که وغواړي له هند سره ټرمپ دوی وکتله که چیرې هندوستان ورته دا ماموریت وکړی سي، بیا نو هغه یو انتخاب دا ده چې ورته وایي یا خواسته دا ده چې پاکستان له منځه یوسي، د سرطان دانه لرې کړه. او یا که افغانستان داسې غښتلی سي چې له غرب سره په تعامل کې بیا نه پاکستان ته ضرورت نشته. فعلي حالت کې پاکستان
شتون نشتون کورنۍ سیاست ګډوډي جوړول ثبات بې ثباته کول دا د دوی په لاس کې نه ده. مننه مارش صاحب. څلور حکومتونه جوړ کړي، څلور پایې دي او بل د تهدید د دوی خپله په دې پي که څوک سر پورته کړي لکه عمران خان له روسیې او چین سره بیا هغه بندي کوي. یو مسله بله بخښنه غواړم دا د واخان مسله اوس ډېره یادېږي کته پورته. دا هم د پاکستان تبلیغات دي او دوی لاسپوڅي چې په افغانستان کې دي دا جبهې مقاومت دي او نور دي مخالفین، دوی تبلیغات برناحقه کوي دې ته. ځکه یو خو د افغانستان ملت او خپله طالبان دا هیڅ څوک په هیڅ صورت په وینه کې د افغانان داسې یو موټی خاوره چاته نه پرېږدي. کور مو ودان. دا یو مسله. بله مسله که چیرې فکر وکړو چې غربي نړۍ یا بل غواړي چې د چین سره د افغانستان رابطه قطع کړي، دا مه یې راوایي چې دلته بیا روسیه، چین، هند، ایران دا هیوادونه دا شی نه غواړي او د غرب بیا په دې زور نه رسېږي. مارش صاحب بیرته د بحث لپاره تاسو ته راګرځو. کور مو ودان. مارش صاحب د بحث دوام به له تاسو څخه راپیل کړو. تاسې د دانشمل صاحب خبرې واورېدلې. هغوی ویل چې ځینې لارې چارې شته دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا جوړه شي. فکر کوئ اوس څومره فرصت د دې شته دی چې دغه دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو ترمنځ باور رامنځته کړي؟ دا فرصت شته دی او که نه شته دی؟ بل دا چې په دغه برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو رول څومره دی؟ مخکې تاسې ویل چې د هر څه د غربي نړۍ له خوا څخه کېدلی شي کنټرول شي. د سیمې هیوادونه هم په دې کې کومه ونډه لري او که نه؟ ګوره که د باور فضا منځ ته راوستل کېږي له زبرځواک هېوادو سره، هغه هېوادونه چې پاکستان جوړ کړی ده او پاکستان ته دوام ورکړي، له هغوی سره باید تعامل ته لاره برابره سي. د هغوی شرایطو سره باید سړی چلند وکړي. پاکستان د یو خاص موخې لپاره جوړ شوی. وروسته د نړیواله جګړې نه چې د روسیې هغه وخت شوروي وه د ده مخنیوی وکړي ګرمو بوتیانو په ټوله کې د وارسات چې په 1955 کال کې جوړ شوی د ناتو په مقابله کې په 1949 کال کې جوړه شوی سازمان د سیتو په ژبه باندې د دې لپاره چې دا ګرمو اوبو ته لاړ نه شي، دغه پاکستان د اسلامي مملکت په نوم باندې جوړ کړي. په هغه وخت کې انګریزانو یا امریکایانو له ظاهرشاه سره خبرې وکړلې که چیرې دی سیتو ته ورغلی وی، بیا دوی کولی شوی چې مثلا د پاکستان دا واده مسره کړی چې احمدشاه بابا امپراتوري پیدا تا ته احیا کوم. په هغه وخت دا غفلت وکړه افغانستان پر صورت باندې. بیا کله چې پاکستان جوړېدل خپله خاورې تر وانخیسته په 1940 کال کې. بیا وروسته چې په 55 کال له هند سره جنګ و بیا هم اقدام ونشو. په یوم کال کې چې کله بنګال جدا کېده هند سره او بنګال سره مشکل بیا هم خپله خاوره په قضا ونشوله تر ډېره وخته. خو پر صورت دا غفلتونه صحیح وو. اوس که چیرې له پاکستان سره غواړي چې تعامل وکړي یا مثلا لاره جوړه شي رابطه، اول دغه مجبوریتونه به لرې کړي. چارواکي باید خپل کورونه له پاکستانه په هر ډول چې ده راوباسي. دغه کډوال چې فعلا دا د موږ خاوره او دوی سره اشغال ده او په دې کې بیا هم افغانان زیاته د دغو مخنیوی وکړي. دغه شرایط د مشکلات د رفع کولو دپاره باید اقدام وکړي. په درن افغانستان کې دوی اړ نه شي نور د پاکستان ته لاړ شي او هغوی د فشار په وسیله استفاده ونه کړي. دا خپله مجاهدینو په روم ډله تپلې داود خان په وخت کې لاړې هلته. دا یو واقعیت ده. دا روس راغی، کومونیزم د وقف، دا ټول یو نیابتي جګړه وه دلته د شرق و غرب په نومو یې موږ استعمالولو، د جهاد په نومو، د طالب په نومو، د کومونیست په نومو، د فلاني په نوم. د داود خان په وخت کې چې دوی کله لاړه وغوښتل شوله ان تر امریکا پورې تر کارتره پورې په سپینه ماڼۍ کې دوی کې ناست وو. بیا همدغه مثلا جنرال بابر د خلکو دوی تنظیم و ترتیب کړه، پیسې راتلې، وسلې ورته راتللې. د روسیې دپاره د روس مخنیول دپاره پاکستان بیا دې ته خوشحاله وه چې هم خپل کمیشن اخیسته، مجري وه، هم یې ویلې جهاد افغانستان دفاع پاکستان. دا خلک وروزل، دوی د هغوی ګټو دپاره تر ننه پورې ژمن دي. د هغوی په امر یې کار کول، ځکه ضعیف حکومت کې دوی خپل لاسپوڅی کوي، بیا دوی ګټې تامینېږي. کله چې ضعیف حکومت نه وي بیا دوی ورخطایي له نورو وسایلو کار اخلي. لکه یو وخت په کونړ باندې بمبار کوي، اوس په خوست بمبار کوي. خپل فشار. پاکستان دوه مخی سیاست لري. ظاهرا د تجار قربان دا وایي په نړیواله کچه ټټر وایي، په باطن کې د هدف دا ده چې افغانستان سره دښمني او ضعیفول چې تر هغه چې د
روسیې و له شماله دوی ته کوم خطر پېښ نه شي. مننه مارش صاحب. کور مو ودان. مارش صاحب فکر کوئ چې څومره پاکستان اوس بې باوره دی د نړیوالو لپاره د زبر ځواکونو لپاره؟ تاسې د دانشمل صاحب له خبرو سره څومره موافقه لرئ؟ زه بیا بل فکر لرم. ما وخت راز وکړه چې دا پاکستان د خاص موخو دپاره جوړ شوی دی. بهرنی او کورنی سیاست چاته د مشرانو ټاکنه د بل چا په لاس کې ده. نو بنام دوی د خپلواکي نه لري چې مثلا یا ټکر واقع سي یا بل کنټرولوي کنې راف وکړي له روسیې سره چین سره یا بل. ګرچې موږ تر اوسه پورې یو خبره وکړه چې پاکستان موږ ملامت کوو ملامت ته یو خو دا خبره هم واضح به وکړو د بل بعد د موږ نه څه واقعیت ته پاکستان د پښتونستان یا د بلوچستان د سیمو دپاره زیاتره کوشش کوي چې حاکمیت د پښتنو په بر افغانستان کې ضعیف وسي او د دوی تاریخ ته او د دوی مشرانو ته او دوی ته له منځه وړلو ته ډېرې هڅې کوي او نه غواړي د پښتنو باثباته قوي حاکمیت ورته وي ځکه بیا د کوزې خوا پښتانه هڅېږي او بېرته راځي د خپل پلار نیکه وطن سره یوځای کېږي. د هغه لپاره دوی زیاتره کوشش هم کوي او دغه 1550 کاله کې تاسو ګورئ په مختلفو رژیمو کې پښتانه ډېر وټاکېدلو ډېر نه کوي مشر څوک ته پرېښوده البته تاسو ګورئ اوس هم د سلطان محمود غزنوي پاک له مده خبرې کوي ځکه خو اصلا ترک و خو دغه کورنۍ او بچیان او ښځه و دی یا تامور یې پښتانه وو. د هغه لپاره دوی دا هڅې کوي یا مثلا بعضې تخریامیزه خبرې هم کوي. دا نور علتونه او مسایل لري. خو موږ تر اوسه پورې دا خبرې وکړو. یو خبره بیا زه په صراحت باندې وکړه چې پنجابیان بیا ډېر هوښیار هم دي ډېر ځیرک خلک هم دي. کومه جنګ جګړه چې په خپله پنجاب کې نه کوي معمولا کله ځان متضرر کوي یا مثلا ترهګرو ډلې نومونه اخلي جنګ جګړه جوړوي چې نړیوال متوجه کړي له هغه نه امتیاز واخلي. دا راځي د پښتنو بلوچو په سیمه کې کوي عملیات هم دلته کوي ډلې ته خپل هم لامدینه جوړوي. په بر افغانستان کې دا کار نه کوي. معمولا خپله بیا ښه ځوان معیشت زندگی بچانو ته تحصیلات په لوړو فاکولټې په جهان کې دوی وایي خپله عیاشي او ساتګري هڅه کوي. خپله خلاف د شریعت هر عمل کې مارم د جهاد فتوا افغانستان ته نورو ته ورکوي او ډاکټر د اسلامي هم وایي. کور مو ودان. دا د دې زیرکي هوښیارتوب ده. نو بنان موږ باید ډېر دوی ملامت په دې نه کړو چې تا کړي دی ولې کولی شي دی ولې هنرمند سیاسي ده چې ډول وي او بل سیاسي جوړوي. موږ باید خپله زیرک هوښیار فهمیده اوسو هغه مشکلات لرو هغه بدل کړو په خپلو پښو باید بسیا سو ودرېږو په خپل اقتصاد باندې په خپل ملت تکیه وکړو بیا یو موټی سو بیا پاکستان موږ سره غرض که ولاو که هر څومره پروژې مکاري وکړي بیا څه نسي کولی. ډېره مننه. د حل لارو پوښتلو لپاره بیرته ته راګرځو. مارش صاحب تاسې هم که ډېر لنډ ووایاست چې د اسلامي امارت لپاره څه کول پکار دي چې نور د پاکستان د دغه دوه مخي سیاست سره په څه ډول مخامخ شي او دغه نور افغانستان ښکار نه کړي؟ ګورئ ما وخت وویل چې یو څه سره مجبوریتونه یا دوی چې صفات کوي او څه سره ابزار چې موږ لاس کړي دا نه باید موږ یې د په رفع کې باید اقدام وکړو. دا خاصه مسله ده. بل د بدیل لارو باندې کار وکړي د سوداګرۍ تجارت بهتره ده چې له پاکستان نور ځان لرې کړو. درېیمه خبره که چیرې غواړو چې تعامل سره وکړو یا لارو سره جوړ کړو باید له غربي نړۍ سره موږ باید خبرې وکړو. مشکلات د غلط طریقه باید موږ حل کړو. هغه شرایط چې نړۍ وړاندې کړي دي مشروع شرایط البته چې خواستې د ملت د افغانستان هم دي. دې ته باید میکانیزم او سیستم جوړ کړو. بهرنی سیاست باید واضح کړو د نړۍ او د سیمو د ګاونډ په کچه باندې. خپل اقتصاد ته باید کار وکړو چې احتیاج باید نه اوسو. د سوداګر لپاره مارکیټونه باید پیدا کړو. کډوال دې ته اړ نه شي چې نور پاکستان ته لاړ شي. ډېره مننه. دا په خپل ذات کې او نور بعضې فشار عالی هم شته د مګر غیر له جګړې نه که چېرې پاکستان به مداخله کوي موږ باید دا وړتیا پیدا کړو دې سټیج ته ورسېږو چې موږ هم له دې نسبت لکه د بلوچ ازادي خواهي نه د پښتنو نه نور افزار وسایل چې دي موږ هم دې ته ورسېږو چې په دې کې مداخله وکړو چې دا پوه شي نو له زور و قوت نه او لاس واخلي او ارام شي. کور مو ودان د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمل او دغه راز د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج.